افغانستان انډر 19 ټیم د ورلد کپ نه مخکې یو بل سیریز تیار شو چې افغانستان په دغه سیریز به په ساوث افریقا کې کیږي. افغانستان، انډیا او ساوث افریقا ټیم په دې سیریز کې شامل دي. انډر 19 ټیمونه کوم چې 19 کلنو ټیمونه دغه یو سیریز ترتیب شو. دغه میچونه په کوم تاریخ شروع کیږي او فائنل په کوم تاریخ باندې دی؟ د افغانستان میچونه په کوم تاریخونو باندې دي؟ د افریقا او د انډیا سره مکمل معلومات سره شریکوم. ویډیو خپل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ. افغانستان په کې اولنی میچ پر روانه جمعې پر ورځ باندې په 9 دسمبر باندې افغانستان د انډیا سره اولنی میچ دی. دویم میچ کوم دی هغه په 1 دسمبر باندې د دې کال په اخري ورځ باندې د افغانستان دویم میچ کوم دی هغه د ساوث افریقا سره دی. 4 د جنوري باندې افغانستان بل میچ به د انډیا سره دی او د افغانستان 4 میچ کوم دی هغه په 8 د جنوري باندې افغانستان به بل میچ د افریقا سره دی. کوم ټیمونه چې 4 وړاندې میچونه وګټي هغه به ډایرکټ فائنل ته وځي، یا 3 میچونه وګټي هغه به ډایرکټ فائنل ته وځي. کوم ټیمونه چې وروسته به پاتې شو لکه افغانستان پاتې شو یا انډیا پاتې شو یا سره ساوث افریقا پاتې شو یا یو ټیم 3 وړاندې میچونه وګټل، 4 وړاندې میچونه وګټل هغه به مخکې فائنل ته وځي. او دوه ټیمونه چې کوم پاتې شو هغه به په خپلو کې سیمی فائنل کوي او بیا هغه یو ټیم چې کوم فائنل ته وتلی د هغې نه وروسته بیا مطلب افغانستان ورته وروته، انډیا ورته وروته، افریقا ورته وروته، یو ټیم خو به الریډي وتلی فائنل ته. د هغې نه وروسته چې بیا کوم دوه ټیمونه پاتې شو هغې به خپل منځ کې سیمی فائنل کوي. اخري میچ چې کوم راشي دغلته که افغانستان مخکې وتلی خو بیا به د انډیا او د افریقا چې کوم میچ هغه به سیمی فائنل وي. که د افغانستان میچ پاتې او افغانستان او افریقا او سیمی فائنل میچ نو یو ټیم به ډایرکټ فائنل ته وځي او دوه ټیمونه به اخره کې به سیمی فائنل کوي. یو ټیم به کور ته ځي او بل ټیم به د مخکې ټیم سره فائنل ته وځي او فائنل به تقریبا په 10 تاریخ باندې د جنوري په 10 تاریخ باندې د سیریز هغه فائنل میچ دی. د جنوري په 10 تاریخ باندې د سیریز هغه فائنل میچ دی. نو دغه د کرکټ په اړه باندې د انډر 19 کرکټ په اړه باندې تازه معلومات د افغانستان میچونه هم تاسو شریک کړئ چې په 9 باندې په 10 باندې او په 4 او په 8 تاریخ باندې افغانستان 4 میچونه دي په دغه سیریز کې. د هر یو ټیم 4 میچونه دي په دغه سیریز کې. نو دغه د افغانستان انډر 19 ټیم کوم چې سیریز ټاکل شوی دی دغه معلومات مې تاسو سره شریک کړل. د ویډیو کتلو ډیره مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ، زموږ پیج سره فالو کړئ، زموږ یوټیوب چینل سره هم سبسکرایب کړئ د نور کرکټ تازه معلوماتو لپاره. او زموږ دغه پیج کې لږ مسته ملګرو ویډیو لایک کوئ، کمنټ کوئ، شیر کوئ سره دغه بس تاسو یو ډیره غټه مهرباني وي. د ویډیو کتلو ډیره مننه. د الله په امان.